आओ اسلام در کې داسې نه راغله داسې سردار کونین جناب محمد رسول الله ته یو خضر اعلی چې یا رسول الله ما زنا کړی دا ما باندې شریعت جاری کا چې آخرت لا پاک لاړ شما سردار کونین ورته وی چې بیبي ستا په خېټه کې چې کوم ماشوم دی چې دا پیدا شي بیا راشه لاړه لس میاشتې تیرې شوې بچی پیدا شو په غېږ کې راغستی دی یا رسول الله ماشوم پیدا شو په ما حد جاری کا چې خبر آخرت ته پاتې نشي سردار کونین ورته وی چې بچو داسې وکړه چې لاړه شه د دې ماشوم 2 کاله د پیو میاد دی تب ولا ته ورکه چې د پایو میادی تیر شي بیا بګورو پیغمبر غرض داو چې دا لاړه شي د خدای بنده بیا به ناراضي چې بچي 2 کاله پس بیا رااله ماشوم یې کې نیولې دی ورته یا رسول الله وګوره زما دا بچی روټۍ په خپل خوړې شي ماته ضرورت نشتا اوس ما باندې حد جاری کا چې ما میله می خراب نشي پیغمبر وی صحابه ته جو د خدای بندگانو دا په خپل ایمان کې څومره صادقه ده وای مسله دا ده چې خزه ਸੰسار کیږي نو تر نامه پورې ورته کنده وکني او پزمکه کې به دومره خخه کې او پاس نه به پکان ولي چې په کې مړ شي کانی وشتل شروع یو صحابي په دې مخ پکانی وشت هغه یو आवाज جناب محمد رسول الله صحابي ته په غوسه شه ورته وی زما دې په خدای باندې قسم وی دا خزه په دې خپل ایمان کې دومره صادقه ده کده دې وای ثواب زما امت له خدای ورکینو یو بندو زختلار نشي نعره تکبیر شان صحابیہ دا ایمان به زمونږ شي چې مونږ د شریعت په مخ کې اقبالي جرم دا ایمان خود عمر فاروق د زوی ډاکټر صاحب کتاب خو چې خدای ته وګورئ د خدای غلوې ورځې ته وګورئ او بدبخت او ذلیل قوم او شرمېدل او رسوا او ذلیل تاسو خپل ښځو سره فیصلې نشئ کولی ښځو نن 1400 کاله وروسته ته د صحابه فیصلې ښځه د ټیکسي لارۍ د قطانې سورلی پکې کیني ته د صحابه فیصلې تاسو چپ شه تاسو خپلې ښځې نشئ کنټرول کولی ښځې دا پرون چې په لاهور کې جلوس راوتی دا د چا ښځې دا د چا دی راوتی څنګه ما ته ډېرو خلقو وی چې هاي هاي ښځې ووالې ما مونږ ټول عمر والي نو که دوی ووالې شوې نو څه مونږ خو هم پته کې خوړلي دي په دغه پل روانو او دې پل کې راته پولیس چې دی لاره بند کړه هغه باڼه سې زما دې خېټې ته نیوله ما لکه خیال کوه ظالمه دا خو تېره دی خیال هم راغی نو مونږ ټول عمر ما ته وګورئ چا چې ملک وخوړو خدای دې وکړي چې واده پغې و ملک تاو ما وخوړو زما او ستا خو ډېره تباه شوه ګټو یو دې امبر سرو مې خو لی اچو دا ونډې او مالجوبنې د پاکستان څوک خوري کله د تنګو پنسو فیشني کله د ارتو پنسو فیشني میاش کې ولا لف جوړې بدلاوه او را بدلاوه او دا دونډوڼی بړیندې راړیندې اوس وګورئ د تنګو پنسو فیشن شو نو اوږد کمیس به وله کې او تنګې پنسې به او د دې چادره یې وګورئ دا چې په لاره رواني دا ګوتې هم داسې نیولې داسې به درته وګوري په د الیکشن کې یوه داسې وه زما ډرایور ما سره نو ما ته وی چې مولانا صاحب که دغې خو ما ته وویم او که ته خدای راستي که زم تاله ووټ درکړم ته دې سترګو ته خو یې وی وګور شرمېدل یا قومه شرمېدل او شرمېدل
په دغه کوچي بازار کې د چا ښځو د بډو نه تانونه راوباسي شرمېدلو دې ځای کې د چا ښځو په بډو باندې تانونه والي شي په دغه مینا بازار کې د چا د ښځو ناپونه درزیان اخلي د چا د ښځو ناپونه اخلي شرمېدلو تاسو کتابونه لیکئ او نن 1400 کاله مخکې د حضرت عثمان هغه عثمان چې د چا متعلق جناب محمد رسول الله ویلیو چې والله عثمان سوزله جنت په بیه هغه عثمان زما عزیزان هغه عمر چې چا زوی راونیو د دې سر د ویښتو نه وی تا پلانې ښځې سره زنا کړې ده وی اوسه انکار دی ولې ونکو وی پلاره یو مې ګناه کړې او دویمه ګناه نشم کولی چې دروغ وویم پلاره ولاړ دی او امیر المؤمنین دی او جلاد یې راوغوښت وی لګاوئ که زما دا زوی سل کوړې پلاره ورته ولاړ کوړې لګاو شو جلاد ته وایي چې واوره دا د امیر المؤمنین زوی دی کتا دا پزړه کې وې چې پلار ولاړ دی لږ ورو به وهما نو زما غاړه دې خلاصئ او په قیامت کې ته پوهېږه او ستا خدای دې پوهېږي وهي به سم به وهي اتیا کوړې چې د عمر فاروق زوی لګېدو نو پلار نه اوبو غوښتې پلار یې ورته وی بچیا دې کې شک نشته چې ستا د هر یو وای سره زما د زړه نه وینې جدا کېږي وای بچیا یو طرف ته د خدای حکم دی الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة قرآن ویلی دی چې غیر محسن زناکار سړی او ښځه 100 دورې وای نو یو طرف ته د قرآن حکم دی او بل طرف ته د زوی مینه ده اے بچیه ستا غوندې زرګونه زامن دې د خدای د حکم په مخ کې قربان شي هغه عمر خراب دی او تاو زه ښیي زه وایم چې زمونږ دا خولې دا غلدري زه خپله خوله د دې قابله نه ګڼم چې د عمر نامه پرې هغه عمر او هغه ابوبکر چې په مدینه منوره کې ابوبکر د رسول په یو لاس پروت دی او عمر په بل لاس هغه عمر او هغه ابوبکر چې لحد کې خښېده ښځې وغورځېدې لحد ته صحابو بیا خښتې را لرې کړې چې را لرې کړې چې ګوري د رسول الله د روضې نه د رسول الله لاس راوتی دی او ابوبکر ځان ته غاړې ایستی دی وی ابوبکره زه خو ډېر وخت نه ستا په انتظار وما هغه ابوبکر خراب هغه عایشه د ابوبکر لور چې معمولی غوندې خبرې صفحې د قرآن کې وګورئ مستقله رکو د بیبي عایشې په صفحې کې قرآن نازل کړي هغه عمر چې په قرآن کې څومره آیاتونه د عمر د مرضا مطابق نازل شي د ښځو د پردې آیات د عمر تقاضا وا نو الله د عمر د تقاضې مناسب دا حکم نازل کړي دا خو ښکاره خبرې دي پټې خبرې نه دي زما او ستا جنگ د دین جنگ نه دی پیغمبر نور دی نور دی وی دا رسول الله نور نه مني راشي خبره خلاصه د پیښور منځ کې زه لګیا یم زه وایم چې د خدای په خدایي کې څومره نورونه دي دا د رسول الله د خپو د خاورو نه قربان شي
नूर खो खादिम दे दा लाइट उगोरा नूर मलेकी नूर 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 स्पोगमय नूर स्तूरी नूर और नूर बिजली नूर तासु पोइशी दा टोल अल्लाह दे इंसान दा खिदमत लपारा पैदा करे तासु वाई पे ईमान कजो तासु तम चाले का तासु न दे राड मर्तबा ज्यादा द तासु ब गुस्सा शी का खुशहाल बच दा नूर दे तातम चितान दा राड खदे नु कद्वला कजल रणा वर कहीं चुप कर ले खुदा नु द्वला कजल दा रणा वर कहीं सब वे छे राड ने जखकम राड छे नूर तो शायद है द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह द बशरियत को मक्की जिब्राइल नूर नूर व मेराज के सिदरतुल मुंतहा तचुरा से द नूर मख के तलून इंकारों को और बशर लाड़ो द खुदाए पर दीदार मुशर्रफ अल्लाह जिब्रील नूर ताल न दे वो या रसूल अल्लाह दे देना मख के चरे तले नहीं मां कदे जना में मख के कदम के खुदा वजरिब में उसवजी तो चलो जिब्राइल नु छोड़ के वाग बुरा कदी मोड़ के जलवा देखा नूर दा आगे कदम यूं लारिया तेरी खातिर प्यारिया ई गुलजार खिला रहा अर्श बरी उठे आजरा मेरे मोहम्मद प्यारिया नूर सिदरतुल मुंतहा के पातिश और बशर लामकान तलाड़ो खुदाए सराय पदे स्तरगो मुलाकात पदे खबर पोएगी नूर तरु सपोरे द खुदा जात लीदल है ने दे और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पागस दीदार मुशर्रफ शवे नजरम नूर के बजगड़ न कहू जेद नूर नम यो बोला का पौड़ा ऊंचत मनम नूर तो खबर है नूर में ज्यात मन नूर तो शायद जमाद सरदार कौनैन अल्लाह नूर से